نوریدونکو بیا هم ستړي مشي بخښنه غواړم. میاخیل صاحب نجیبي خور ویل چې باید معلومات ولري او حکومت په توګه باید معلومات ولري حکومت او نه باید هیڅ یو افغان هم وایستل شي د مجبوریت لمخې دوی تللي نه د شوق او د ساترۍ لمخې. د قبلېدلو د نه قبلېدلو شرایط څه دي هغوی ته؟ بلې لومړی راځم دغه د نجیبي خورې د اندېښنو ته او دغه مسلې ته. د نجیبي خورې اندېښنه رښتیا هم پر ځای ده، ستونزې شته، دا منو. دغه شمېرې ما مخکې کره شمېره تاسو ته هغه شمېرې وویلې چې 2,500,000 افغانان په 2015 کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې. نو هغه شمېرې چې موږ په پاکستان کې څومره افغان کډوال دي، په ایران کې دي، دننه په هیواد کې څومره کسان بې ځایه شوي، په دې اړه شمېرې شته. خو دغه شمېرې موږ له یونیسیار څخه چې زموږ یو همکار له یونیسیار څخه یې ترلاسه کوو، دا چې وزارت خپله دغه شمېرې نه لري، دا ستونزه شته. ځکه موږ مخکې په وزارت کې د معلوماتو د راټولولو یو مرکز نه و، یو ډیټابیس موږ نه درلوده. د لومړي ځل لپاره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM په مرسته په وزارت کې د معلوماتو یو مرکز پرانستل شو، تر څو موږ وشو کولی چې هم دننه په هیواد کې له کورنیو بې ځایه شو شمېرې، هم له هیواد څخه بهر او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې څومره افغان کډوال دي، څومره پناه غوښتونکي دي، د دې ټولو شمېرې ترلاسه کړو. په دې اړه کار جریان لري. دغه مرکز پرانستل شوی، تخنیکي کسان کار کوي، خو دا لږ وخت نیسي تر څو موږ خپله دغه شمېرې ولرو په هیواد کې. رښتیا هم هغه افغانان چې اروپایي هیوادونو ته تللي اکثره د ناامنیو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. د هیواد په یو شمېر سیمو کې عملاً جګړه روانه ده او دا هغه اندېښنې وي چې موږ له اروپایي هیوادونو سره په بېلابېلو ناستو کې شریکې کړي. د پناه غوښتونکو په تړاو د جنیو 1950 کنوانسیون 33 ماده وایي چې هر هغه کس چې ژوند او ازادي په خپل هیواد کې د جګړو، قومي ستونزو، ژبني ستونزو او مذهبي ستونزو له امله په خطر کې وي، نو کنوانسیون ته ژمن هیوادونه باید دوی ته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ له اروپایي چارواکو سره موږ خبرې کړي چې هغه افغانان چې افغانستان پرېښودو ته اړ شوي اکثره د ناامنیو له امله تللي، نو اروپایي هیوادونو هم منلې هغه افغانان چې د ناامنیو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اروپا ته پناه وړي، دوی ورته پناه ورکوي پرته له کومې ستونزې. او دا د هر هیواد مکلفیت دی د نړیوالو اصولو قوانینو پر بنسټ باندې. نو دغه مسایلو د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره هم خبرې وشي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلې هغه کسان چې د ناامنیو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي او موږ ته یې پناه راوړې، موږ ورته پناه ورکوو. نو دا کسان موږ چې د ناامنیو له امله تللي، موږ په هیڅ صورت دوی منلو ته چمتوالی نه لرو، موږ دوی په خپل په هیواد کې نه منو. نو یعنی د ناامنیو له امله چې نه دي تللي، اقتصادي کډوال چې دي د ناامنیو له امله چې تللي دوی نه مني. دوی د اروپایي ټولنې چارواکي ویلي چې موږ یې منو په خپله خاوره کې او دوی مکلفیت لري چې دا کار باید وکړي د نړیوالو اصولو شرایط. تاسې د شرایط خبره وکړه. بخښنه غواړم میاخیل صاحب، اوس د ناامنیو تعریف څه ډول شوی دی؟ هغوی سره داسې تعریف دی یعنې د بلخ په حساب باندې که څوک له بلخ نه تللی دی هلته نه منل کېږي، وایي په بلخ ولایت کې هم د کار زمینه شته او هم د بېلګې په توګه ناامني نشته، یا د ننګرهار او یا هم د کابل او یا هم د نورو ولایتونو. ټول افغانستان ناامنه اوضاع ښودل شوې ده اروپایي هیوادونو ته که ځینې ولایتونه؟ دغه اختلاف د نظر په همدغه ځای کې ده. موږ وایو چې دغه خلک چې تللي اکثره د ناامنیو له امله تللي، بیا د اروپایي ټولنې هیوادونه وایي چې په افغانستان کې امني سیمې شته، مثلا په کابل، مزار، هرات، یو شمېر نور ولایتونه دي. دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي. که مثلا په بټیکوټ او شینوارو کې ژوند نشي کولی، په چاردرې ولسوالۍ کې ژوند نشي کولی، په نورو ناامنو ولایتونو کې ژوند نشي کولی، دوی د کابل ته راشي، دوی د نورو امنو ولایتونو ته لاړ شي. نو د دې ترڅنګ
موږ بیا وایو چې په مجموع کې په افغانستان کې ناامني شته. همدا اوس چې ته خپل کور ته ځې نو ستا د ژوند ضمانت څوک کوي؟ په لاره کې حتما چاودنې شته. په کابل کې چاودنې وشوې، په ځان وژونکي بریدونه سړی ویلی شي د 8 کیلومترۍ کې هم چاودنې ناامنۍ شته. بله ناامنۍ شته. نو دغه ټول مسایل په تفاهم لیک کې واضح کیږي. تر اوسه پورې تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. یوه کمیټه ټاکل شوې چې په دغه کمیټه کې د کورنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د دغه کمیټې مشري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال کوي. دغه کمیټه کار کوي چې پر همدغو مسایلو کار وکړي، تفاهم لیک لاسلیک شي، رسمي مذاکراتو ته د وزیرانو په کچه لاره هواره شي د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ. په دې اړه هم یو تفاهم لیک لاسلیک کیږي د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ په مجموع کې. د راځمه شرایطو ته اروپا ته هغه افغانان چې تللي د منګه له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، له انګلستان، له ډنمارک، همدارنګه ناروی، هالند او شاوخوا 10 هیوادونو سره موږ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. له جرمني سره تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. د افغان کډوالو د منلو بله د کډوالو په برخه کې له دوی سره له وړاندې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي. په هغو تفاهم لیکونو کې واضح شوي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې شامل وي، همدغه هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دوی باید ورته پناه ورکړي. لومړی هغه کسان چې په هیواد کې اصلي سیمه یې ناامنه، دویم هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي، دریم هغه کورنۍ چې د ډیپورټ له امله د دوی په کورنۍ کې بیلوالی رامنځته کیږي. 1-2 کسه مثلا په کوربه هیوادونو کې پاتې کیږي، 2-3 کسه ډیپورټ کیږي. بل هغه افغانان چې په صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته وي، بل هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري. دا هغه مسایل دي چې په تفاهم لیکونو کې واضح شوي. د همدغه معیارونو او شرایطو پر اساس باندې د دوی او همدارنګه د ژنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره، د اروپایي ټولنې کنوانسیون، د اروپایي ټولنې د بشري حقوقو اعلامیې ته په پام سره د دوی اسناد هلته څېړل کیږي. او دا زموږ غوښتنه وه چې په پرته له تبعیض څخه باید د دوی اسناد په جلا ډول وڅېړل شي. بیا په هغه صورت کې هغه افغانان چې بیا هم په دغو شرایطو برابر نه وي، نو بیا د دوی په خپله خوښه د دوی د راستنولو د لارو چارو په اړه باید د دوی د راستنولو دپاره لارې چارې برابرې شي. له دوی سره باید مرسته وشي، له افغان حکومت سره باید مرسته وشي، د افغانستان په امنو ولایتونو کې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې پانګونه وشي. ورته تفاهم لیکونه موږ غواړو چې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم لاسلیک کړو. د جرمني د کورنیو چارو د وزیر سره هم خبرې وشوې چې دغسې یو تفاهم لیک باید ولرو د جرمني سره. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلی چې موږ د تفاهم لیک مسوده تاسې ته استوو، بیا به یو تفاهم لیک لاسلیک شي. نو دا هغه شرایط او معیارونه دي چې په همدغه اساس باندې د دوی اسناد هلته څېړل کیږي. یوه ډېره مهمه مسله هغه د افغانانو د ژوند مسله ده. تاسو شمېرې ورښودلې چې په دغه 2015 کال کې چې څومره افغان کډوال تللي دي، له ډلې څخه یې 4,000 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اوبو په ډوبېدو کې او بیا هم په نور تاوتریخوالي کې هر ډول چې اوس څومره دردونکې مسله ده. دغې برخې ته ستاسو میکانیزم څه ده؟ د بیلګې په توګه کولی شي سړی ووایي چې څو ورځې مخکې کله چې افغان کډوال 10 تنه یا 8 تنه هلته خپل ژوند د یونان په اوبو کې له لاسه ورکړی و، نو که څه هم ستاسو مربوط ښایي ونه شي چې هلته موږ سفارت نه درلوده، متاسفانه د $12,000 په بدل کې زموږ د افغانانو مړي باید سپارل شوي و بیرته افغان لوري ته، یا هم هغه چا چې غوښتل واخلي. په دې برخه کې مسؤلیت که تاسو وایي زموږ نه ده، نو بلکې د چا ده؟ څه باید وشي؟ بلې رښتیا هم مهاجرت په اصل کې خپله یوه ستونزه ده. دغه افغانان چې ځي په لاره کې د دغو سرحدونو څخه تیریږي، دوی په لاره کې وژل کیږي، په سمندرونو کې ډوبېږي، ځکه پرته له اسنادو او پاسپورټ او ویزې څخه طبعا دوی چې یو هیواد ته دننه کیږي
د پولیسو له برخورد سره مخامخ کیږي، دوی زنداني کیږي، دوی وژل کیږي. همدارنګه په هغو بیړیو کې چې دوی ځي 100% کې د دوی د ډوبېدو امکان شته. اکثریت کسان په سمندرونو کې ډوب شول، دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ، دوی زنداني شوي. بالاخره دوی چې اروپایي هیوادونو ته رسیږي، بیا هم د دوی د پناه غوښتنې مسله ده چې دا هم یو ستونزمند کار دی چې دوی ته به څومره کسانو ته به هلته پناه ورکړل شي. نو په مجموع کې 10,000 کسانو په 2015 کال کې په دغو لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې متاسفانه په دغه کې 12% افغانانو. نو په یو شمېر هیوادونو کې موږ د کډوالو اتشې نه لرو، د افغانستان سیاسي نمایندګي نشته. مخکې چې تاسو ویلې په یونان کې موږ د سیاسي نمایندګي نه لرو، د کډوالو اتشه نه لرو. افغان حکومت تصمیم لري چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه په یونان کې یو سیاسي دفتر پرانیزي او چې دغه سیاسي دفتر په تشکیل کې د کډوالو اتشه هم شته. موږ غوښتنه کړې وه له حکومت څخه چې خوشبختانه زموږ دغه غوښتنه ومنل شوه. هغه کسان چې هلته خپل ژوند له لاسه ورکړی، واقعا هغه یوه ستونزه ده. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت کار کوي، له ډیپلوماتیکو لارو له هغو سره خبرې کوي د دوی د جسدونو په انتقال کې. نو موږ هلته اتشې نه لرو چې تر څو د هغو ستونزو ته له نږدې نه مړي سپارل شوي د افغان حکومت ته تر اوسه پورې له یو شمېر کورنۍ، البته یو شمېر جسدونه هملته کورنۍ نه غوښتل چې هېواد ته انتقال شي، یو شمېر او د هغو جسدونه چې دوی غوښتل چې هېواد ته انتقال کړي، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه فکر کومه کار کوي د دوی د جسدونو په انتقال کې. او دا زه نه پوهېږم چې څومره کسان انتقال شوي که نه دي انتقال شوي، په دې اړه سم معلومات. له یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه یو څه وخت مخکې ځینې کسان راوستل شو او د کابل د احمد کرزي په هوایي ډګر کې. هغه څه ډول کسان وو؟ خپل خواخه باندې یو شمېر کسان چې تللي اروپایي هیوادونو ته، واقعا دوی پښیمانه دي. هغه ځوانان چې تللي هلته وضعیت وکتل نږدې نه، دوی اوس پښیمانه دي. سره له دوی چې له دوی په لاره کې له ګڼو مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ شول، بیا هم دوی د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو ته مراجعه کړې او غوښتنه یې کړې چې موږ په خپله خوښه هیواد ته ستنې کړو. نو د افغانستان له تفاهم پرته یو هیواد هم نشي کولی د نړیوالو اصولو او قوانینو پر اساس باندې چې اتباع یې له خپلې خاورې وباسي. مخکې د مخکې نه هغه کسان چې په خپله خوښه راځي هیواد ته، یوازې له جرمني څخه شاوخوا 600 کسانو په دې تیرو څو میاشتو کې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي. په سویډن کې چې موږ هلته له خلکو سره اړیکې ونیولې، هلته هم خلک چې تللي پښیمانه دي او دوی غوښتنه کړې چې موږ بیرته هیواد ته ځو. نو هغه کسان چې په خپله خوښه هیواد ته راستنېږي، د دوی سره هلته مرستې کېږي د همغه کوربه هیوادونو ترمنځ. موږ په بار د افغانستان رول به پکې وینو چې ورته مرسته برابر کړي. یو شمېر کسانو سره هلته مستقیما مرستې کېږي، یو شمېر کسان البته بل ډول مرسته هغه ده چې د تفاهم په چوکاټ کې کېږي، چې هغه کسان تللي د هغوی اسناد رد کېږي. هغه بیا وروستۍ خبره ده چې د هغه په اړه تفاهم کېږي. موږ په بار بار له ځوانانو او کورنیو څخه غوښتنه کړې. په دې برخه کې راځم یاخیل صاحب که اجازه راکړئ چې مهم تاسو ته د دغو افغانانو چې اروپا ته تللي دوی د منل کېدو پروسه ده، که ډېره مهمه مسله او ډېره مهمه پروسه هغه دا ده چې د افغانانو د تګ مخه باید ونیول شي. کوم ته تاسو اولویت ورکوئ او اړیکه لرو دا به واورو، بیا به راوګرځو. مهرباني ګرانه ستړي مه شئ. بله، السلام علیکم جبران صاحب، تاته او محترم مېلمه ته. علیکم السلام محمد الله ورور، ستړي مه شئ. مهرباني. مننه وروره. وضعیت خو امریکایان مجبور مکلف دي اروپایان چې موږ ته پناه راکړي او ځای راکړي او مهاجر ومني، باید د دې نه ډېر ومني، د هغو نه پسې ډېر ومني. ولې چې دغه اور موږ ته امریکایانو بل کړی دی، همدغه اروپایانو بل کړی. که دا خلک نه نو زموږ په ملک کې جنګ نه و، په موږ باندې دوی راله جنګ یې په موږ مسلط کړو، خپلو موخو ته رسېږي، زموږ نه استفاده کوي او د دې په حق کې به موږ خامخا مهاجرت ته مجبوره کېږو.
په پاکستان کې موږ ډېره او تاسو فکر وکړئ چې په خدای یقین وکړه په هر 3 کورونو کې 2 کورونه په سعودي او په دوبۍ او په قطر باندې پراته دي او پاکستان حکومت ورته دا زمینه برابره کړې ده چې زما ولس لاړ شي او ښه په اسانه باندې په خپل په خارج کې 15 روپۍ دلته راوړي وکړي. د دې په ځای چې په افغانستان کې وینه دي چې دلته په خصوصیت او په د چړې لاندې مړه شي او بمونو د پاسه کېنول شي، د هغې نه ښه ده چې په اروپا کې یو ملک ډوډۍ پیدا کړي. دولت خو ورته دغه زمینه برابره نه کړه. اوس یې ډانګې ورکړه چې هغه څه دی چې افغانان ته څومره مشکلات او د سر په بیه هلته رسېدلي دي او دی پسې ډانګې هغه ته زه حکومت نه جدا دغه خواهش کوم چې مهرباني دې وکړي او نوره زمینه دې د خلکو ته برابره کړي چې دلته کار نشته. ورځ په ورځ افغانۍ ښکته راغورځېږي. زمونږ په ملک کې د تورخم نوالې د ایرادان د شیرخان او د هراتان د بندر پورې ټول د پاکستان کالدارې چلېږي. د خپلې کرنسۍ نه مخنیوی نه شي کولی بېچارګان. 15 ورځې کېږي چې یوه پایه په بغداد کې د برق غورځېدلې ده. ډېر په تعصب سره زه وایم دا موږ ته ماته شرم راځي چې زه دا خبره کوم. نه کوم وطن سره پوله لري، نه د سمندر سره پوله لري. طالبانو ته څه د عوانه ملک خو نه راخوځېږي. په دې ناتو سره او په دې دغه سره چې زموږ د میلیاردونو ډالره د کال خرچه پې کېږي، دا خلک ولې دغه ته یوې پایې غم نه شي غوړی؟ نو چې حکومت دومره ناتوانه دی، ډېر زیات زه افسوس کوم چې داسې یوه لاره افغانانو ته برابره کوي چې خپلې غریبۍ پسې وځي. دلته په وطن کې هېڅ بله بله ډېره زیاته مننه کوم محمد الله ورور. رښتیا هم مهمه مسله ده که د ناامنۍ اوسي، خو د 14 کاله افغانستان دغه ډول امن نه و چې رښتیا هم ټول افغانان د امنیت له لحاظه هلته زړه پیښه کړی وي. په 14 کاله کې په افغانستان کې ناامني وه، خو د کار زمینه هم ترڅنګ وه. اقتصاد دومره ضعیف نه و. د هر یو بهرنیو انجوګانو بهرنیو ځواکونو دلته یو ډول نه یو ډول د کار زمینې برابرې کړې وي. اوس چې دغه ډول څرګندونې کېږي د بهرنیو لخوا په ځانګړې توګه د امریکایي چارواکو لخوا چې اوس هم دغه څرګندونې دوام لري که په 2 میاشتو کې صلح ونه شي نو راتلونکی خونړی کال به افغانستان ولري. دا پر څه معنی ده؟ پر دې معنی چې افغانان پر خپل راتلونکي باندې باور له لاسه ورکړي او مخه کې اروپایي هیوادونو کې او پر هغو سیندونو پر هغو بحرونو کې ومري چې بیا مړي هم بیرته په ډالرو باندې افغانانو باندې وپلورل شي. دقیقاً چې د بهرنیو تبلیغات په دې کې رول لري، خو د کار زمینه هم ترڅنګ مهمه مسله ده. ټول به داسې نه اوسي میاخیل صاحب چې د امنیت له لحاظه به دوی تښتي اوسي بهرنیو هیوادونو ته. اوس د بېلګې په توګه که قاچاقي هم تللی وي تر 5,000 تر 6,000 ډالره خو به مصرف راغلی وي په هر یو یې. یعنې تر ډېره حده پورې داسې نه شو وکړی چې ټولو به خپل ځمکې، خپل کورونه، خپل موټر، خپل جایدادونه خرڅ کړي اوسي او تللی به اوسي. نو تر ډېره حده موږ کولی شو چې اکثره به ښایي اقتصادي کډوال هم اوسي. مهمه مسله تاسو ته نه ده احساس شوې ده چې د کار زمینه په هیواد کې نشته او ډېری افغانان غواړي چې د کار لپاره څخه بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي؟ بلې د ورور اندېښنه هم پر ځای وه. امنیتي اندېښنې موږ له اروپایي چارواکو سره شریک کړي. موږ ورته ویلي چې هغه افغانان چې اروپایي هیوادونو ته تللي دوی اکثره د ناامنیو له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي. راځم ستاسې ځواب ته. په دغو کې طبعا یو شمېر اقتصادي کډوال هم شته. اروپایي ټولنې، د اروپا د جرمني د کورنیو چارو وزیر او د اروپایي ټولنې څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی و تېره اونۍ، د هغوی اندېښنه همدغه وه چې اقتصادي کډوالو ته موږ پناه نشو ورکولی او نه یې ورکوو. هغه په دوی کې کېدای شي ډېر کم داسې خلک وي چې د غوره اقتصاد په خاطر دوی اروپایي هیوادونو ته تللی. نو داسې کډوال هم هلته وو په کمپونو کې چې د هغو له جیب څخه 10,000 یورو پیدا شوي. یو کس چې 10,000 یورو ولري نو هغه کولی شي چې په هیواد کې هم ځان ته د کاروبار زمینه برابره کړي. نو هغه خو بیا په هیڅ ډول د نړیوالو قوانینو او اصولو پر بنسټ باندې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي. نو افغانستان هم بیا په هغه صورت کې د قوانینو پر بنسټ باندې مکلف دی چې خپل اتباع ومني. د دې ترڅنګ تاسې مخکې پوښتنه درلوده چې موږ 2 لومړیتوبونه لرو. لومړی دا چې دننه په هیواد کې د غیر قانوني مهاجرتونو تګ مخه باید ونیول شي.
میکانیزم ورته لري په څه ډول؟ بلې په دې برخه کې د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچولي وو. د حج او اوقاف وزارت ته مو یو مکتوب واستاوه تر څو له ملا امامانو څخه وغواړي چې په مساجدو کې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې هیواد پرې نه دي، ځوانان د خپل هیواد کې پاتې شي. همدارنګه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې موږ د غیر قانوني مهاجرتونو د ناوړه پایلو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. موږ البته اساسي ستونزه امنیتي ستونزه بل راځم زه بل ټکي ته. اول خو د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی دی چې باید له انساني قاچاق سره د مبارزې له لارې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د هیواد په امنو سیمو کې د کارموندنې د زمینې د برابرولو له لارې باید د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي. په دویم قدم کې په کوربه هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع ده. هغه افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې هلته رسیدلي په لاره کې له ګڼو مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ شوي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې د هغو اسنادو ته رسیدنه وشي او پرته له تبعیض څخه هلته باید دوی ته پناه ورکړل شي. اوس یوه ډېره جالبه مسله چې ماته د اندېښنې وړ مسله ده، د عامه پوهاوي په برخه کې به زموږ د ملا امامانو، زموږ د خطیبانو، زموږ د ښوونکو، زموږ په ټوله کې د مشرانو، تاسو به شاید یاستئ چې پخواني ولسمشر په وار کنفرانسونه ولیدل او له ځوانانو څخه یې وغوښتل چې تاسو نه باید لاړ شئ، استعدادونه نه باید له افغانستان څخه په تېښته کې اوسي، ستاسو راتلونکی په افغانستان کې دی، ستاسو راتلونکی په بهرنیو هیوادونو کې نه دی. دغه ټول عامه پوهاوی څومره مثبت تاثیر لري او ترڅنګ زموږ د هغه متحد چې نه باید سیاسي شي، خو مسله دلته ده، زموږ د هغه متحد چې امریکا ده هغه اعلان وکړي چې که راتلونکي 2 میاشتې په افغانستان کې سولې را نشي نو روان کال به ډېر خونړی کال اوسي د افغانانو لپاره. ستاسو په نظر کوم یو ډېر منفي او مثبت تاثیر لري؟ بلې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه موږ په ډېرو کمو امکاناتو سره وشو کولی چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوو. موږ هیلهمن یو که امکانات او بودیجه پیدا کړو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونو ته نوره هم پراختیا ورکوو. د عامه پوهاوي پروګرامونه طبعا خپلې اغیزې لري. پخواني ولسمشر هم په وار له ځوانانو غوښتنه وکړه لکه څنګه چې تاسې ویلي چې په هیواد کې پاتې شئ، هیواد دغه ځوانانو ته اړتیا لري. دغه ځوان چې زموږ د ټولنې 60% یا 65% د ټولنې هغه ځوانان تشکیلوي، له دوی څخه غوښتنه شوې چې په هیواد کې پاتې شي. یو 25 کلن ځوان چې له افغانستان نه ځي او هیواد پرېږدي، موږ 25 کاله دې ته اړتیا لرو چې بیا یو بل کس دنیا ته راځي، هغه 25 کاله لویږي، بیا په هماغه انرژي د کار په توان باندې چې بالاخره 25 کاله موږ باید انتظار وباسو. نو د ځوانانو تېښته دا یوه لویه ضایعه ده د افغانستان دپاره. د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ما مخکې یادونه وکړه چې په لاره شوي دغه پروګرامونه، د عامه پوهاوي پروګرامونه دا طبعا اغیزې لري، خو دغه اغیزې په اوږد مهال کې طبعا خپلې اغیزې لري. دا به په اساسي ستونزه اوږده مهال کې اغیز ولري، ولې د امریکې له لوري یو دغه ډول منفي پیغام څومره منفي اغیز لري؟ طبعا اساسي ستونزه په هیواد کې هغه امنیتي ستونزه ده. یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده، ما مخکې ویلي. همدارنګه د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې دي. د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه دی. په مجموع کې د حکومت په کچه د کډوالۍ عالي کمیسیون جوړ شوی چې په هغه کې نور وزارتونه. بخښنه غواړم یوه پوښتنه کوم، تاسو له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هیوادونو څخه په ټوله کې له اروپایي هیوادونو څخه دا غوښتنه نه ده کړې چې راځئ تاسو په مخنیوي کې را سره مرسته وکړئ، راځئ تاسو فشار راوړئ په نړیوالې ټولنې باندې، خصوصا په امریکا باندې چې دغه ډول څرګندونې ونه کړي، یا هم تاسو په امریکا باندې فشار راوړئ چې افغانستان کې د امنیت سره مرسته وکړي، په امنیت راشي. خود به خود به تاسو ته زموږ افغان کډوال نه درځي. کله چې افغانستان امن شنو بیا ضرورت نشته چې زه جرمني ته لاړ شم، په خپل هیواد کې به خدمت کوم، په خپل هیواد کې به له خپل فامیل سره یو ځای اوسېږم. دغه غوښتنه تاسو نه ده کړې؟ بلې د اروپایي ټولنې څخه زموږ اوله عمده غوښتنه همدغه وه چې باید د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی باید وشي. په هیواد کې عمده هغه امنیتي ستونزه ده. دغه اندېښنې موږ له هغو سره شریکې کړې. له انساني قاچاق سره مبارزه ده چې یوازې
1500 د ترانسپورتي شرکتونه چې د انساني قاچاق کاروبار یې کوي په تېرو 6 میاشتو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. همدارنګه حکومت د انساني قاچاق سره د مبارزې او د کډوالو د قاچاق سره د مبارزې د قانون پر مسودې باندې کار کوي. موږ هیله من یو ژر تر ژره دغه مسوده دغه ولسي جرګې ته د تصویب دپاره واستوو تر څو له انساني قاچاق سره مبارزې ته لاره هواره شي. نو مخکې د کډوالو قاچاق کاروبار په آزاد ډول په هیواد کې ترسره کېدل. دا د لومړي ځل لپاره دغه قانون پر اساس باندې دا د یو جرم په توګه پیژندل کیږي. هغه کسان چې په سزا ورته مشخصه شوي، هغه کسان چې د کډوالو قاچاقبرانو ته، نو دغه اندېښنې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په بار بار شریکې کړي. ډېره زیاته مننه کوم حفیظ احمد میاخیل صاحب د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار په دې هیله چې حکومت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او زموږ د کډرونو د تېښتې مخنیوی وکړي. درنو لیدونکو له تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا هم په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. سوکاله اوسئ.